زما پړه باندې ارمان دی کنه لالا اورې چې دویم واده وکم بس دا مې ارمان دی خو د هغې لپاره به داسې دی چې تاسو ماله دومره کوئ چې زما د وړو مور رضا کوي وی شیرینې ستا مینه زما د زندگی جانانا تا نه به قربان کا مزوانی مهرباني منجنه چیک کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی مهربان دی قدرمندو نن ناس یم یو ښه انسان او تکړه انسان منجن ماما د هېڅ تعارف محتاج نه دی ټول خلک یې پېژني ټوله دنیا یې پېژني چې منجن ماما څوک دی قدرمندو زما نن خپرونه په خندا ده ځکه زما خپرونه کې ټول عمر جړایي غمي خفګانې نو ما کوشش وکړو چې داسې خلکو له هم راشم داسې خلک هم په سکرین شو کړم قدرمندو منجن ماما ما سره موجوده ناست دی تپوسونه به ترې کوو آی د فني د څنګه راغلو السلام علیکم وعلیکم السلام کاشف بھائی څنګه حال دی ښه منجن ماما څنګه یې طبیعت ښه دی الحمدلله ډېره زیاته شکریه ادا کوم ستاسو د ټیم چې موږ له هم ټایم راکړو او دویمه خبره ده چې ستاسو ویډیوګانې ډېرې زیاتې مې کتلي ماشاءالله د پښتون د حق دپاره اواز وچتوله دا یو ډېر ښه سوچ دی یو ډېره ښه خبره ده ډېر کم تر خلک دي چې هغه سوشل میډیا کې داسې قسمه ورک کوي ستاسو ورک زما پرسنلی ډېر زیات خوښ دی ډېره مننه منجن ماما د فیلډ د سوچ څنګه راو د خلکو په مخ خندا پیدا کول جی کاشف بھائی بالکل ډېره ښه خبره دی وکړه ده ډېر انټرویو کې مې دا خبره کړې ده چې یو فني کرکټر چې کوم دی جوړول ځان نه ډېر زیات ګران کار دی خو بهرحال ما کې څه خصوصیات مخکې نه موجود دی د فني حوالې سره بهرحال یو شارټ فارم راغی ټیک ټاک چې هغې کې ډېر خلکو انټر وکړو او د هغې نه باوجود چې کوم دی موږ ته بیا ډېر ښه پازیټیو رزلټ میلاو شو خلکو ډېر زیات سپورټ وکړو ډېر زیات مینه یې راکړله ویډیوګانې به مسلسل موږ اپلوډ کولې مسلسل اپلوډ کولې فین فالوور شروع شو 10 فالوورز لاکونو ته واړېدل لاکونو چې کوم دی بیا میلیونز ته واړېدل میلیونز بیا 2 میلیونز ته واړېدل نو الحمدلله ماشومان ینګ جنریشن ټول زموږ کانټینټ خوښوي یو فني کرکټر یم او چې کوم ځای ته ځم یو ښه نوم سره منجن ماما نوم سره چې کوم دی مخاطب کېږم خلکو ته نو بس دا نوم راباندې ښکلی ټچ شوی منجن ماما نوم دې په ځان څنګه کېښو منجن ماما نوم چې کوم دی دا بیسیکلی که خیال هم کړي دغه وخت کې الیکشن دور و او دا لاټین ماما ډېر زیات مشهور و په د یوټیوب باندې به راتلو پرې فیسبوک به راتلو لاټین ماما نو دا منجن نوم چې کوم دی دا زموږ یو ګروپ و منجن بیا موږ ګروپ ته وی موږ به اکثر به هوټل کې کېناستو که نه نو یاران دوستانو به یو ګیدرینګ جوړ کړو نو وایي راځئ منجن کوو منجن د خوراک ته ویلی کېږي خیال کړي که نه نو منجن کوو نو بس هغه منجن نوم په هغه ملګري خو بیا څوک بار مت تلله څوک یو خوا څوک بل خوا نوم ما ته پاتې شو په لقب کې نو هغه نوم نه ما ډېره ښه فایده واخیسته سوشل میډیا ته رالو فیسبوک باندې مې نوم استعمال کړو بیا ټیک ټاک ته رالو ټیک ټاک کې مې ورسره بیا ماما شارټ فارم چې کوم دی مې ورسره ټچ کړو ډېر ښکلی ټچینګ یې وخوړو نو زیاتر کسان تاسو کې منجن څه ته منجن بار زه انټرویو کوم چې منجن بس اسی یو خوراک ته ویل کېږي خو بهرحال دا هغه خوراک نه دی دا منجن هغې ته و چې تر چا په خیراتي څه وخوري هغې ته منجن ویلی کېږي فری کې او بغیر پیسو نه چې ستا جیب نه پکې روپۍ لاړل نه شي بغیر پیسو شستا منجن دغه ته ویلی کېږي او جي د منجن ماما کور کې حالات څنګه دی یاره الحمدلله ګزاره کېږي سپورټ شته بالکل سپورټ شته مور پلار الحمدلله ژوندي دي بچی دی ښځه ده نو د ټولو طرف نه برابر سپورټ دی بغیر د فیملی سپورټ نه ته یو کار هم نشي کولی چې تا پسې د فیملی نه سپورټ نه که نه نو ته په سوشل میډیا کې خو په هر فیلډ کې ته مخکې نشي تللی دعاګانې هم د هغې راسري نو الحمدلله سپورټ دی ښه برابر او د هغې د سپورټ نه بغیر څه هم نه کېږي منجن ماما واده کړی دی الحمدلله ما 2010 کې واده کړی دی زما 3 بچه انګړي مې هم دي او خو خوشحال یم خو ښکلې زندګي تېرېږي خپله زندګۍ باندې خو خوشحاله یم منجن ماما عوام نه خوشاله کروڑ نه خوشاله ویورز نه خوشاله بالکل کاشف بھائی څنګه چې تاسو کتلی دي چې زما لکه په میلیونز کې ویورز دي که نه او فین دي ټوله میلیونز ویورز خو ډېر زیات دي خو فین چې کوم دی په میلیونز کې دي نو چې کوم ځای کې میلاویږي ډېر زیات خوشحالیږو او مینه راکوي او د هغه مینې باوجود موږ هغې له مینه ورکوو که په هغې کې لکه ینګ او که په هغې کې لکه زموږ نه مشران مي او کو پای کې لکه مطلب د مولیان صاحبانه می او چې څوک موږ سره ملاویږي او فني کریکټر ما نو موږ ډېر مين راکې او داغه باوجود موږ مګیله په ډبل مینا ورکو ځکه چې زموږ په ډېر با عزت خبره ده چې یو انسان زموږ شخصیت سره ملاوي شي دا خو زموږ لپاره خبره ده. د منجن ماما ژوند کې بغیر د فني نه نور سمشته کنه صرف اونلی فني ده. کاشف بھائی زما خو الحمدلله تاسو سره دویم درې ملاقات دی تاسو به کتلی می خو زه چې یو اف د کیمرا زه ناست امکانه یو ځکه او هغه محفل ز خپل فن نګرمو ما
زما بس کریکټر داسې جوړ شوی دی چې زه یو ځای کې کښېنم او هلته خندا خوشحالي وکړم او یو ورځ داسې کار وشو کاشف بھائی ډېر اوږد هم نه ده انټرویو یو ملګري راته ویې وایي دغه ځای واده دی که نه انوایټ کړی وم نو په بای چانس په هغه ځای کې چې کوم دی یو مړی هم شوی و غم شوی و دوا ته خلک ناست وو نو زه غلطۍ کې دوا ځای ته ورغلم چې دوا ځای ته ورغلم نو هلته کېناستم نو هغه د کوم سړي چې ښځه وفات شوې وه نو هغه باندې ما راسې لاس واچو مې لکه ماشاءالله سره یم پروګرام خو ښه ګرم دی ښه ښه ډېر مېلمانه راغلي خو مې څه ډول ډبلي پکې نشته دی غوږ کې راته غلي غوندې وي یاره منجره بیخ دي زه دا خو غم شوی دی هغه واده هغه ځای کې دی نو زه ډېر زیات پیکه شوم لکه بهرحال چې یو ځای کې تاسو انټرټینمنټ کوئ فن کوئ خیر د ماحول مطابق کوئ چې څومره زموږ مینوال دي د هغې ډېره زیاته شکریا په دې سکرین باندې مې دا کوم په هر یو سکرین باندې چې موږ مخې ته راغلي یو ډېره زیاته شکریا دا کوم ځکه چې موږ ډېر زیات سپورټ کړي یو دې نه علاوه زموږ پر ټیک ټاک باندې یو ټرینډ ډېر زیات تیز چلېدلی و که نه نو هغې نه هلکان ډېر زیات خوشحال وو په هغې باندې کاپیانې به یې کولې بار بار هلکان فرمایش کوي چې یاره منجن ماما د دې ټرینډ څه دویم پهلو موږ ته جوړه کړه نو انشاءالله ډېره زر را روانه ده دا پهلو به هم جوړه ورته کاشف بھائی نو زموږ زندګي دغه شان روانه ده او خو ښکلې روانه ده ښه پې خوشحالي یو نور روزګار شته خپلې نه باید روزګار خو زمونږ جي عدنان صاحب دی دلته آفس دی ده سره ناست یو او دغلته موړو کې غوندې کیبین دی بس هغې کې ناست یو د پراپرټۍ دا کار دی او دې نه علاوه زما خپل چې کوم دی موبایل شاپ دی په معیار بازار کې هغه زما 10-12 سال نه دی نو دغه زموږ کار دی او نور دې نه علاوه سوشل میډیا دی بس دغه لږ ټایم ورکوو نور څه ورک داسې نشته یوټیوب سنیک شو یا ټیک ټاک شو هغې نه پیمنټ ملاویږي تاسو ته جی الحمدلله یوټیوب نه هم پیمنټ ملاویږي لایک نه ملاویږي او سنیک نه ملاویږي څومره پیمنټ منتلي څومره ستاسو راځي یاره د چا خبره هغه ډېر زیاته خو نه راځي خو پاکستان کې چې کم 18 ګریډ افسر که نه د هغومره تنخواه اخلو نو خو بیا باچا یې منجن یاره جي بس اوس شروع شو ځکه چې دا عزت موږ ته کم میلاو شو که نه او دا د مینهوالو په وجه میلاو شو نو اوس زموږ دا خپل نوم دی د دې نوم نه موږ ته څه ناڅه راځي عدنان بھائی خو ماشاءالله هم یو ښه هلک دی یو عزتناک دی یو پښتون دی خو ډېر خلک شته چې هغې خبره کوي تاسو پسې عدنان پسې چې موږ سره ملاقات نه کوي موږ سره مینه محبت نه لري نه جي عدنان بھائی زموږ سینیر دی ماشاءالله چې کوم ځای کې موږ عدنان بھائی یو ځای ناست یو او موږ د څوک ملاوېدلو راځي خو عزت هم ورکړی دی خو بای چانس کو یو انسان لکه موږ یو میټینګ کې ناست یو او موږ سره میلاو نه شو د هغې نه موږ معذرت کوو ډېر زیاته او بار راتلی شي زموږ خواله 100 پیرې راتلی شي 1000 بار راتلی شي ځکه چې دا مینه موږ ته تاسو نه میلاو شوې ده نو انشاءالله چې چا پړو کې هم صحیح موږ ته لپاره نو پړو کې مه ساتئ موږ تابعدار یو 24 ګنټې تاسو لپاره موږ د سوشل میډیا ته راغلي یم تاسو لپاره یو منجن ماما به څه وایي ټپه به وایي غزل به وایي شاعري به وایي زما چې کوم یو ټرینډ مشهور دی د ټرینډ مطابق یو دغه ډایلاګ وکړم زما یو ټرینډ مشهور ډېر زیات پر ټیک ټاک کې لاست ټایم ډېر زیات وایرل شوی و چې ما به هغې کوم ویډیو هم کوله 2-3 میلیون ته بتله وایي شیرینې ستا مینه زما د زندګي جانانا تا نه به قربان کمه ځواني مهرباني منجنه چیک کا دا خو تا نجیبه فیض ته هم ویلې ټولو سره مې ویلې نجیبه فیض سره مې ویلې ده د ګل چاهت سره مې ویلې ده د مس مردان سره مې ویلې ده ټولو غټو سټارانو سره مې ویلې ده او د سندر خټک سره مې روانه ده دا ویډیو منجن ماما ډېر ورانه مې ګورې یاره وران خو ځکه یم که نه چې بس خټې لوټې ژوند دی او کووډ-19 هم تېر شو به موږ ډېر زیات موږ وایو چې څه انټرټینمنټ پیش کړي مینهوالو ته دا اړونه خوشحالي شي مسافر ورونه دي زموږ ډېر زیاته مینه ساتي موږ سره د مسافرو دپاره سپیشل چې کوم دی سلامونه ډالۍ کوو څه پیغام به خیره کې ورکوې مسافرو ته خویندو میندو پاکستان نه به هر کم خلک دي زموږ لر بر افغان څه میسج به ورکوې بالکل جی کاشف بھائی انټرټینمنټ یو طرف ته شو کوم چې زموږ بار ملک مسافر دي ډېر لنډ تنګ وخت تېر کړی دی الله پاک هم په خیر خیریت سره خپل ملک ته راوله دومره وګټئ چې راشي خپل ملک خپل پاکستان کې پسې کار روزګار روان کوي چې چا محتاجه نه یې ډېر زیات محنت هم کړی دی په پاکستان کې چې زموږ کوم غریب خلک دي او کوم زموږ لرو بر پښتانه دي ټولو ته د مینې او د مینې پیغام ورکوم چې ښه په خوشحالۍ ژوند تېروئ جګړې یو بل ته اوته بوته مو وای بالکل زګه چې نن سبا را پس دلته بخیل کلی کاشف بای پر سوشل میډیا کې زتا پسې ته ما پسې تو مې د دین له غونته پاریزو کوي خپه خوشاله ژوند تیروي خدای مینه محبت ژوند تیروي ان شاء الله الله پاک بتا تاسو د لار نورم اسانه کی الله پاک به کامیابی اخیری سوال کوم د منجن ماما پزړه سارمان دي زما پړه باندې ارمان دی کنه لالا اوره چې دوی واده وکم بس دا مې ارمان دی خو دا غیر لپاره به داسې چې تاسو مال دومره کوي چې زما د وړو مور رضا کوي ان رضا کیږي را ډیره ګرانه ده بس کا ته عمره به یاد کړو وا حج به یاد کړو تکړه خلک شته منجن ماما به انویټ کړو به غواړي ان شاء الله چې دوی ماده مو کې دي چې خزه په نصیب کې می حج عمره می او وګو بګي نو هغه مسله کول غواړي چې واده خو ډیره ګرانه اسانه ده
او څنګه صلاح کوي یاره سلا بس دا سره چې تاسو پر سوشل میډیا مال سو وای کنه زما د وړو مور ته خبر ورسې کنه چې بای ما بس پرېګه د دویم والده پرې دی او دا خو ګوره شهادت دی ځان به شهیدې پدې کې اوس نو ورو مور نه د خبر چې استاد عمر جنکو سره رابطه نجيبه پیسو داس نور خو مختلف خبر ده اکثر چې ویډیو ګوري دوه شپې را وای درته نه؟ قسم د خبرې را سره بیان کوي ډېر سخت پریشان څنګه صلاح شي؟ یاره بس الله پاک به مړه صلی الله علیه کاشف بای او بس الله دې راته خیر کی دا دوی ماده مې سره خرمان دي مننه الله دې وکړي چې دوی ماده وکړي قدرمندو چې د منجن ماما کم ارمان دي تنګوي بینه منجن ماما ډیر جنکه بس نه چې اوس درمان دي غوبل شي چې منجم سره زه واده کوم نه موږ به ګورو لکه 100 میں سے ایک به ګورو کنه او په دې کې بعد عدنان غریب وي عدنان به بخښه پوډ نه خو مالدار کومه او چې یو بنگلم را پسې وليږي ډیره مننه قدرمندو دا منجن ماما ډیره مزه وکړه عدنان به سره هم پروانه شو منجن ماما سره هم شو چې هر چرته الله تعالی خوشاله کامیاب لره خپل کیمرمن وسیم جان سره الله دره والسلام